نو سوچ د آخرت پکار دی، د مرګ پکار دی، توخه آخرت له جمع کول غواړي. او کله چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو پیر د مقبرې ته ووتو، نو دا ملګري ورسره ولاړو او په دې مقبره کې هېڅ شور شغرب نو ټول هر څه غلي په مقبرو کې. که چېرته تاسو تلي تاسو ته هم پته وي. نو بیا ودرېدو په دې قبرونو باندې، دې قبرونو ته ودرېدو، یا اهل التربه یا اهل الغربه یا اهل الوحشه، ای د خاورو خاوندانو، ای هغه خلکو چې ناشنا یئ، ای هغه خلکو چې یوازې یئ، تاسو زموږ نه مخکې شوي، موږ تاسو پسې در روان یو. اخبار زموږ دا دي چې کورونو کې خلک اوسېږي، کم چې مړه شوي دي او ښځې ترې پاتې شوي، هغه ښځو یې ودونه کړي دي. ستاسو نه چې کم مالونه پاتې شوي هغه مالونه هم تقسیم شوي دي. ستاسو هغه بچي خلیګیا دي، ښه صحیح ژوند تېروي. ستاسو هغه کورونه آباد دي، نور خلک پکې اوسېږي، ښه د هغوی دي او هغوی خپله خبر روانه کړې ده. هذا خبر ما عندنا، دا زمونږ اخبار دي چې موږ سره دي. فما خبر ما عندكم، و تاسو څه وایئ؟ تاسو هم څه ووایئ که نه؟ خو مړي کله خبرې کولی شي، بلکې ده دا خبرې اورېدم نه، خو دا خبره د صرف د څه لپاره وکړه؟ ملګرو ته د عبرت دپاره. ورته یې ویې به یې دې ملګرو ته وکتو، اما لو اذن لهم فی الکلام، که چېرته دوی ته د خبرو اجازت د الله له طرف نه میلاو شوی وی، نو دوی به یو خبره کولی، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. نو دوی موږ ته دا ویلی چې ټولې خبرې پرېږدئ، خو دا سفر ډېر اوږد دی، توښه ځان سره راوړئ، او غوره توښه ځان سره تقوا توښه راوړئ. او ځکه یو شاعر دا خبره کړې ده، تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. هغه مرګ چې کوم را روان دی او نیټه مقرره ده، د هغې دپاره توښه تیاره کړه. سبحان الله، دومره ناشنا خبره یې کړې ده که نه، دومره ناشنا. وی اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغیر زاد. ستا دا خوښه ده چې ته د داسې قوم ملګری شي چې هغوی ځان سره ګټې ګټې توښې راګستې او ته بې توښې په سفر باندې وتې. ستا دا خوښه ده چې تا به قبر کې کېږي او دا خلک په دې قبرونو کې ورته انعامات د الله له طرف نه میلاویږي او جنتونو ته ورننوځي او خوشحالیانې، او ته قبر کې چې کېږي تا سره سنۍ ده، ستا خوښه ده. نو مرګ، د مرګ دا خبره ډېره لویه خبره ده، او زه دلته د مرګ خبره نه کوم، خو دا صرف د بیان دوه حصې دي. یوه حصه دا شوه چې د مرګ له تیاری پکار دی، دا په موږ ټولو باندې را روان دی، په ټولو باندې دا مرګ را روان دی. خو دا مرګ چې کله بیا په علماو باندې راشي، دا مرګ چې کله بیا په علماو باندې راشي، نو بیا یو څو خبرې د سوچ دي. ځکه چې علما د عامو خلکو په شان خو نه دي که نه، علما د عامو خلکو په شان دي نه. یو ګوره د سوچ خبره دا ده، مرګ په علماو باندې راځي، نو دلته یو فایده دا ده، معنی دا چې څوک ترې معاف کېږي نه. یعنې که یو سړی دا ووایي چې زه به ځان دینداره کړم او د مرګ نه به بچ شم، دا نشي کېدی. که یو سړی دا ووایي چې زه به ډېر علم وکړم او د مرګ نه به بچ شم، دا نشي کېدی. مرګ به تاله راځي، که ته دیندار او که ته بېدینه. دا ستا خپله مرضي ده چې ته په کوم حال کې دا مرګ غواړې، هغه ستا خپل کار دی. د بېدینۍ په حال کې غواړې که دیندارۍ په حال کې. آیا ته داسې غواړې چې زه عالم مړ شم که زه جاهل مړ شم؟ دا ستا په خپل لاس کې ده. خو صرف دومره ته ویم چې علماو باندې مرګ راځي، نو معنی دا دی چې دا مرګ څوک معاف کوي نه. دویمه خبره دا ده، علماو باندې مرګ راځي، یقیني خبره ده چې مرګ راځي، او په ټولو راځي، په علماو هم راځي. خو د دې عام انسان دا مرګ دا دومره تکلیف نه رسوي مسلمانانو ته څومره چې د علماو مرګ هغه مسلمانانو ته تکلیف رسوي. او څنګه به ورته تکلیف نه رسوي چې د کم مخلوق په باره کې الله وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
که چېرته تاسو ته د یو مسلې پته نه وي نو د دې علم د خاوندانو نه تپوس کوئ قرآن او حدیث باندې چې پوه وي د هغوی نه تپوس کوئ نو چې دوی باندې مرګ راشي دا د غم خبر نه دی هغه انسان باندې مرګ راشي چې الله تا ته ویلي دي چې کله تا ته پته نه وي دته واپس کېږه او په ده مرګ راشي او ته د هغه ځای له ورشې د هغه ځای خالي پروت وي دا د غم خبر نه دی هغه انسانان چې د هغوی په باره کې بعضو علماو دا خبره کړې ده د دې آیت په تفسیر کې الله په قرآن کې څه وایي اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الله ویلې دوی نه ګوري دا خلک چې موږ راتګ کوو دې ځمکې ته او د دې اطرافونه او د دې غاړو نه دا ځمکه کمو الله وایي زه دا ځمکه د غاړو نه کموم د دې په تفسیر کې علماو اقوال دي عبدالله ابن عباس یو روایت دا دی وی خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها د ځمکې